اتل رحمان الله ګربز یو ځل بیا میلیونونه زړونه ګټلي. رحمان الله ګربز مرحوم بسم الله جان شینواري کور ته تللی او دعا یې ورته کړې. پوره جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګربز کابل ته له راتګ سره سم په شپږیزه کرکټ لیګ کې ولوبېده او له هغې وروسته یې د خپل هیریه بنسټ له لارې کابل او خوست کې اړمنو هیوادوالو سره د مرستو کولو وروسته اوس ننګرهار ته راغلی دی او دا د تازه یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د ننګرهار ولایت هسکمینې ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د مرحوم بسم الله جان شینواري کور ته تشریف وړی دی. ویل کېږي چې رحمان الله ګربز بسم الله جان شینواري په حق کې د هغه کورنۍ ته دعا کړې او له ځان سره د نوموړي کوچنیو ماشومانو ته د لوبو د سامانالاتو سربیره خپله نغدي مرسته هم کړې او د مرحوم بسم الله جان شینواري ورور او زوی ته یې سپارلې دي. رحمان الله ګربز مرحوم بسم الله جان شینواري کوچني ماشومان چې په معصومو سترګو او حیرانوونکي ډول یې ورلیدل په غېږ کې نیولي دي. یو شمېر باوري سرچینو ویلي چې رحمان الله ګربز بسم الله جان شینواري زوی او ورور سره ژمنه کړې چې د نوموړي کورنۍ د بهر میاشت یو تعداد نغدي مرسته کوي او په سم وخت به یې ورته د بانک سیستم له لارې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې رحمان الله ګربز په دې وروستیو کې خیریه کارونو ته مخه کړې ده او هڅه کوي چې د اړمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. هاي رحمان الله ګربز نن ماښام بیرته کابل ته روان شي او سبا هاي د ملي لوبغاړو سره یو ځای متحده عربي اماراتو ته هم روان شي. خوږو ملګرو تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.